الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو علامه اقبال یو شعر ویلی دی چې د هغې شعر عنوان د امامت. مطلب د دې شعر دا دی چې یو څوک د مسلمانانو امام جوړیږي، د مسلمانانو رهبر جوړیږي، د مسلمانانو مشر جوړیږي، دی باید د کومو صفاتو خاوند وي. نو هر هغه چا څوک چې هغه ته الله پاک د دین مشري ورکړی دی، د مسلمانانو مشري ورکړی، که هغه باچا وي، که د جماعت امام وي، که خطیب وي، نو دغه انسان دی په دغه شعر کې سوچ وکړي چې آیا دغه صفات په ما کې شته که نه. نو دغه صفات که په ما او په تا کې موجود وي، نو ته پوه شه چې د مسلمانانو د مشرۍ لایق یم، چې د مسلمانانو رهبري وکړم. او که دغه صفات په ما کې نه، نو دا باید په ځان کې راولم. دغه صفات خاص کر هغه څوک چې علما دي، امامان دي، دغه خلکو ته دغه شعر او چې کوم صفات اقبال ذکر کړي دي، دغه صفاتو ته عزتمندو متوجه کېدل پکار دي. چې ډېر عجیب خبره اقبال فرمایلی دی په دې شعر کې. فرمائی تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. اقبال وایي چې تا زمانه د امامت او د مشرۍ حقیقت پوښتنه وکړه چې یو څوک څنګه د مسلمانانو امام جوړ شي، یو څوک څنګه د مسلمانانو رهبر جوړ شي. نو حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. حق نه مراد دلته الله دی. الله تا د هم زما په شان ته د پټو رازونو خاوند جوړ کړي. صاحب اسرار هغه چا ته ویلی کېږي چې هغه ته الله پاک هغه فراست ورکړی، فراست پټو شیانو باندې چې قرآن کریم کې ورته حکمت ویلی شوی دی، چې د عقل او د فطرت د امتزاج په نتیجه کې چې کم څه لاسته راځي هغې ته حکمت وایي، او هغه سړي ته حکیم او صاحب اسرار وایي. صاحب اسرار دی الله تام جوړ کی زما په شان ته. نو فرمائی ہے وہی تیرے زمانے کے امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. اللہ اکبر. اقبال ناشنا خبره کوي صحیح حق امام، برحق امام، د امامت لایق انسان، شخص د رهبری لایق انسان څوک دی؟ هغه شخصیت دی چې تا د حاضر او د موجود نه بیزار کړي. څه معنا؟ د دنیا محبت ستا د زړه نه وباسي، د نفسانی خواهشاتو، د لذتونو، د مزو، د چرچو، د عیش او د عشرت دا محبت ستا د زړه نه وکاږي. پوه شه چې دا امام دی او دا صحیح عالم دی او دا صحیح رهبر دی. چې تا سره چې تا دا کله کېږي چې کله امام په خپله د دنیا نه د هغې زړه تور وي او دنیا محبت د هغې په زړه کې نه وي. چې کله خپله د دنیا محبت د هغې په زړه کې نښته وي، نو هغه به بل څوک څنګه د دنیا نه بیزاره کړي. نو دلته اقبال فرمایی چې جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، چې تا د حاضر و د موجود نه، معنا مراد تینا دنیا دی، د دنیا لذتونه او خوندونه، مزې، چرچې، عیش، عشرت دې نه تا بیزار کړي. پوه شه چې دا برحق امام دی، دا صحیح امام دی او د امامتۍ لایق سړی دی. او که دا پکې نه وي او تا ته د دنیا سوچونه اچوي، د بنګلو سوچونه اچوي، نو دا او د موټر او د ګاډي او د پیسو دا سوچونه چې کوم ملا دا خبرې کوي، دا د امامتۍ لایق نه دی، دا د مشرۍ لایق نه دی. فرمائی موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست. امام، مشر، عالم چاہتا وئی موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست. د مرگ په شیشه کې تا ته ستا د دوست هغه مخ در وښایي. څه معنا؟ چې تا الله باندې عاشق کی، تا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عاشق کی. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست. او چې کله ته په الله عاشق شوې، نو الله چېرته څنګه انسان ته حاصلېږي؟ هغه په مرګ سره. معنا ستا د مرګ سره بیا مینه پیدا شي. موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. دا ژوند نورم څه سخت کی درته، د دنیا دا ژوند درته نورم سخت شي، ځکه ستا محبوب ته رسېدل
بیا ستا د زړه ارمان خواهش دا شي چې زه به خپل محبوب ته څنګه ورسېږم چې الله دی، زه به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونو ته څنګه ځان ورسوم. نو چې دغسې ستا د دنیا نه زړه تور نه کي او د مرګ سره د مینه پیدا نه کي، نو دا امام نه دی، دا مشر نه دی، دا رهبر نه دی. موت के आईने में दिखा कर तुझे रुख दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे. تا د دنیا سره مینه یي د پیسو سره، نو دا انسان بیا توره نشي کولی. نبی علیہ السلام فرمایي چې یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة الى قصعتها. داسې یو زمانه را روانه ده چې دا امتونه، نه مراد ملل متحد چې دا اوس موږ ورته وایو بین الملل ملل متحد، ملګري ملتونه، دا ملتونه چې دا کافران جمع شوي دي د اسلام په خلاف باندې. نبی علیہ السلام فرمایي دغه امتونه، دغه ملتونه دا به راجمع کیږي په تاسو باندې، یو بل ته به اوازونه کوي چې راځئ مسلمانانو ورځو. تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلة الى قصعتها. لکه څنګه چې دعوت ورکولی کیږي خوړونکي خلکو ته درسرخان ته چې راځئ په درسرخان باندې ډوډۍ پرته ده، راځئ چې ویې خورو. دغه ملګري ملتونه او دغه کافران، دغه ناټو، دا به خلکو ته دعوت ورکوي چې راځئ په مسلمانانو ورځو، په افغانستان حمله کوو، په نورو ملکونو حمله کوو، مسلمانان ذلیله کوو. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ. یو ویونکي پوښتنه وکړه چې ای د الله رسوله موږ په دغه زمانه کې ډېر لږ یو. نو نبی علیه السلام وفرمیل فقال بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. تاسو به ډېر زیات او تاسو به زګ د دریاب د زګ په شان ده. د دریاب زګ چې څنګه بې حیثیته دی، څنګه هیڅ هم نه دی، همدغسې تاسو مسلمانان به هیڅ نه، ځکه چې تاسو کې به دین نه، چې دین په کوم انسان کې نه، دا هیڅ شی نه دی. نو فرمایي ولا ينزعن الله من قلوبكم من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. نبی علیہ السلام ناشنا خبره کوي چې دو کارونه به وشي. ستاسو د دشمن د زړه نه به ستاسو روب ختم شي او ستاسو په زړه کې به وهن پیدا شي. ستاسو د دشمن زړه نه به چې کله کوم انسان د الله نه ډارېږي که نه، او د الله د دین پروا په کوم انسان سره نه، الله بیا دغه انسان پروا هم نه کوي. هغه انسان هم بیا د الله ته هیڅ قدر نه لري، هیڅ لستم علی شیء. تاسو هیڅ شی نه حتی تقیموا التوراة والانجیل. نن مسلمان لستم علی شیء جوړ شوي دي، هیڅ شی هم نه دي مسلمانان. ولې تقیموا التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم باندې عمل نه دی کړی، د الله کتاب حاکم کولو کوشش نه کوي. د دنیا ژوند ورته محبوب جوړ شوی دی. نو صحابه کرامو کې یو کس پوښتنه وکړه وما الوهن یا رسول الله، وهن څه ته وایي؟ وهن باندې موږ پوه نه شو. نبی علیہ السلام فرمایل حب الدنیا و کراهیت الموت. وهن دې ته ویل کېږي چې د دنیا سره د مینه پیدا شي او د مرګ نه د کرکه او نفرت پیدا شي. بس دا مرض چې در کې پیدا شو، بیا به کافر در باندې د هر علاقې نه، شرق و غرب نه به د کافران در باندې راټولېږي. عزتمندو کامیابي په څه کې ده؟ چې انسان مرګ ته تیار شي، او بل دا دی چې انسان د دنیا محبت د زړه نه وباسي. عزتمندو یو کس ملا محمد عمر مجاهد، خو هغه کې صحیح د امامت صفت پکې موجود و. دا کامیابی نه ده چې یو سړی شیخ الحدیث شو، شیخ القرآن شو، بخاری تدریس کوي، چې ساده ملا وي، ساده خو غیرت پکې وي، ایمان پکې وي، چې څه وایي هغه عملي کوي، او د الله دین د دای مقصد وي. په شیخ الحدیث توب او په شیخ القرآن توب باندې سړی نه خلاصېږي. نو ملا محمد عمر مجاهد کوم انسانو؟ هغه داسې امامو لکه څنګه چې اقبال د شعر کې د مشرۍ لایق انسانانو صفت کړی دی چې څوک د مشرۍ لایق دی، څوک امام جوړېدل پکار دي. دغه صفتونه په ملا محمد عمر مجاهد کې وو چې هېڅ چا نه ډار د هغې په زړه کې نه و، نه ناټو پروا ورته، نه د امریکا پروا ورته، نه د نورې دنیا پروا ورته. خو چې دغسې امامان جوړ شي چې یو امام دومره انقلاب راولي، یو امام، نو چې په افغانستان کې په اوس وخت کې 1,08,000 جماعتونه هغه رسمي دي د امارت اسلامي سره، او هر امام چې د ملا محمد عمر مجاهد غوندې غیرت په ځان کې پیدا کړي، دنیا کې به انقلاب را نشي.
1,08,000 جماعتونه د استاد عبدالهادي په وینا باندې په افغانستان کې د امارت اسلامي سره ثبت دي، نو 1,08,000 امامان شو، 1,08,000. یو ملا محمد عمر مجاهد ټول دنیا یې په سر واغست، نو 1,08,000 انسانان به څومره کار کوي؟ خو دا وجه دا ده چې دغه اقبال چې کوم صفتونه ویلي دي د امام، دغه صفت په موږ کې نشته. موږ دنیا کې ننوتی یو. کافر کی یہ پہچان ہے کہ دنیا آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان ہے کہ گم اس میں ہے آفاق. موږ په دنیا کې ورک شوي یو، د دنیا په خوندونو، لذتونو، مزو، چرچو کې ورک شوي یو. نو اقبال بیا فرمائی دیکھے احساس ضیا تیرے لہو گرما دے، فقر کے سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. اقبال فرمائی دیکھے احساس ضیا تیرے لہو گرما دے، تا د تاوان احساس دروا چاہیے. د کم تاوان؟ دینی تاوان، دینی نقصان چې په دین کې انسان پسمانده پاتې شي، دغه تاوان احساس چې تا ته دروا چاہیے. دا پوښه چې صحیح امام دی، او چې دنیا تاوانونه درته مخې کوي او د دنیا لذتونه درته مخې کوي، چې پلان کې کې نمره والا چانس ورانه خطا شو، یو گاډی ولا اغستل پکارو، پیسې پیدا کول پکاري، بل دویم او دریم واده کول پکاري، چې دا لذتونه او خوندونه دا د چا مقصد شي، دا انسان په دنیا کې توره نشي کولی. نو اقبال وای دے کے احساس ضیا تیرے لہو گرما دے، تا ته د دین نقصان در وخی چې مسلمانه ور اسلام په ځمکه پروت دی، قرآن کریم په ځمکه پروت دی، مسلمان په ځمکه پروت دی، په مسلمان ظلم کیږي. فلسطین کې کوم حالات روان دي؟ مسلمان سره د ضیا احساس شته؟ مسلمان په میډیا کې کرکټ تعقیبوي چې نن به کرکټ څوک ګټي، خو لیکن مسلمان دا احساس ونه که چې هلته په مسلمانانو چې کوم کرکټ روان دی، کوم بمونه وریږي. دا یو با احساسه مسلمان به دا وکړي چې کرکټ چې هلته په مسلمان بم وریږي، بمونه وریږي، او د دلته د کرکټ میچ په سوچ کې وي. دیکھ احساس ضیا تیرے لہو گرما دے، تا ته د دین احساس دروا چاہیے، د دین د تاوان احساس دروا چاہیے. تیرا لہو گرما دے، صاف رګونو کې وینا دا گرمائش باندې راولي. دا صحیح مولا دے، عالم دے، امامت لائق دے. تیرے لہو گرما دے، فقر کے سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. وہی دے فقر ویلے کی درویشی تا، درویشی روحانیت په سوان باندې تا وای تیره کی، روحانیت په سوان باندې مادیت نه تا زړه تور کی. ګوره دو شیان دي، یو ته ویل کېږي مادیت، یو ته وایي معنویت. نو روحانیت او معنویت دا دې طرف ته تا متوجه ته چا متوجه کړې، پوه شه چې دا صحیح امام دی، دا امام برحق دی. چې مادیت طرف ته، دنیا، پیسې، ډالر، دې طرف ته چا متوجه کولې، پوه شه چې دا صحیح امام نه دی. نو دیکھ احساس ضیا تیرے لہو گرما دے، فقر کے سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے. وہی فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی. آخرین شعر ناشنا عجیب. وہی فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کے پرستار کرے. فتنہ ملت بیضا، وہی ملت بیضا نا مراد مسلمان امت دے، روخان امت، مسلمان امت دے پارا فتنہ سشے دے. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، دے آغا سڑی امامت دے مسلمانانو دے پارا فتنہ دا. ورہ توجہ سر واوری، آغا سڑی امامت دے، آغا سڑی امامت دے مسلمانانو دے پارا فتنہ دا. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کے پرستار کرے. دے آغا سڑی امامت او مشری رهبری د مسلمانانو د پاره فتنه ده چې مسلمانان د باچا پرستی پکې پیدا کی، درباری مسلمانانو درباریان جوړ کی، خدا پرستی، دین پرستی، دا شیان د مسلمان د زړه نه وباسي. نو دا خدا پرستی او دین پرستی چې د ستا د زړه نه وباسي، دا غټه فتنه ده. فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کے پرستار کرے. مسلمان چې
باچایان او باچا پرستی او دارنګ مشر پرستی په مسلمان کې پیدا کی دا فتنه ده د مسلمان د روخانه امت لپاره هغه عالم نه ده چې تا باچا طرف ته دربار طرف ته کش کوي هغه صحیح امام دی چې تا الله طرف ته کش کوي دین طرف ته کش کوي روحانیت طرف ته کش کوي دا صحیح امام دی